بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. تاسو سره مې وعده کړې ومه چې کله هم پښتو ګوګل ټرانسلیټ ته راشي نو انشاءالله زه به تاسو ته یو ویډیو پې جوړوم. نو زه اوس ټولو دوستانو ته دا زیری ورکوم چې له ډېرو کوښښونو د خلکو نه بعد پښتو اوس ګوګل ټرانسلیټ ته راغلله. نو تاسو کولی شئ چې په هره ژبه باندې پښتو ترجمه کوي یا هره ژبه پښتو ته ترجمه کوي. نو پلی سټور کې به ګوګل ټرانسلیټ ډاونلوډ کوي. لکه دلته زه ټرانسلیټ لیکم، ټرانسلیټ دا اوکې کومه. دا اول چې کوم دا انسټالوم، ما سره خو تیار انسټال ده، زه یې خلاصومه. دلته اوس تاسې ګورئ هر ژبه دلته چې ده تاسې اوس کولی شئ په پښتو ته ترجمه کوي. را به سئ دلته د لاندې پښتو به انتخاب کوئ. پښتو اوس راغله، دا اوس په دې څو دقیقو کې راغلې ده. نو دا پښتو ده. دلته مثلا کوم یو انګلیسي باندې زه لیکمه. دلته لکه زه غواړم چې انګلیسي باندې ولیکم های. دلته د لاندې راغله ګوره سلام. نو دا پښتو باندې تاسې داسې ترجمه کولی شئ. بیا له دې ځای نه تاسې داسې ووایي کاپي کولی هم شئ، یو بل ځای ته یې وړلی شئ. نو دا د ټولو پښتنو ته، د دنیا نړۍ ټولو پښتنو ته دا زیری مبارکي ورکومه چې پښتو اوس راغله ټرانسلیټ ته. نو البته دلته ناوخته مو ما تاسو ته یو ویډیو پې جوړه کړله. نو د دې تر څنګ پښتو ژبې پاڼه هم لایک کړئ او له خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. نړۍ مننه کومه. په الله سپارم، ژوندي اوسئ.